زرګونه نه لکونه خلک شهیدان شوي دي په صرف د ازادېدو په ورځ باندې 10 لکه خلک چې 10 میلیون 1 کروڑ خلک خپل کورونو نه راووتو شهیدان شول د یو خپل کورونه پرېښودل د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شو په هغې کې مسلمانان هم وو زموږ ماینارټیز کمیونټیز هندو وه سکھ وو کرسچنز وو هغې ټولو ډېره قربانۍ ورکړې دي موږ له حقیقت دی په دې ورځ باندې د هغې قربانو خراج تحسین پېښ کول پکار دي زه په دې موقع باندې د ملکي وے هوټل ایډمنسټریټر ریټایرډ میجر امیر عالم خان ته او انجینیر پنجابین ته دا خراج تحسین پېښ کوم چې په دې لنډ تر وخت کې هغې دا پروګرام منعقد کړو او د 14 اګست د ازادۍ په موقع باندې دا پروګرام هم راطلب کړو څنګه چې انجینیر صاحب وفرمایل او هغه ډېره خپلې خبره وکړه چې د پاکستان د ازادېدو دپاره او هغه بیا د قائد اعظم محمد علي جناح مثال ورکړو چې هغې د هغې لپاره خواري کړې ده پاکستان یې آزاد کړی دی د هغې لپاره محنت کړی دی نو الحمدلله چې موږ ته ازادي میلاو شوې ده او دا زموږ یو مسلمان ملک دی موږ په دې کې ډېر خوشحاله یو زه د ملکي هوټل مالک عالم خان شکریه ادا کوم چې هغه په دې موقع باندې موږ ته دعوت راکړ او موږ په دې پروګرام کې شریک شو او دا د جشن ازادۍ شپه ده او په دې باندې دا په ډېرو پروګرامو باندې دا ملک زموږ مشرانو آزاد کړی دی او د دې احساس هغه خلکو سره دی کوم چې اوس هم غلامان دي هغه کشمیر دی فلسطین دی هغوی د دې ازادۍ په انتظار دي د ټولو نه مخکې خو حضرت فضلالدین بھائی او د میجر امیر عالم صاحب او د هدایت الرحمن او ورسره د وکیل صاحب او د هغې سره د خپل د میډیا د ملګرو ډېر شکرګزار یم چې ما د دریو خبرو کولو موقع راکړه ازادي څه ته وایي ازادي خو هغې چاته پته وي لکه اوس مونږ په دنیا کې څه ملکونه دي لکه بوسنیا شوه چیچنیا شوه یا کشمیر شو یا داسې په بلوچستان کې هم داسې تحریکونه روان دي چې هغه د ازادۍ چغې وایي ازادي دې ته وایي چې په یو ملک کې مونږ داسې ژوند تېر کړو چې یاره هغه د لکه زمونږ خبره هم ازاد دی زمونږ چال چلن هم ازاد دي خو دلته چې کوم دستور دی مونږ خو د هغې د لاندې صحیح وخت تېرو خو مونږ د خپل اعلی حکامو ته څونه چې دغه دي زمونږ د دې ځای منتخب نمایندګان دي هغوی ته هم د دې ازادۍ د احساس ورکوو چې یاره دا کم ازادي چې مونږ نن مناوو نو دا هغه کم بربریت چې په موږ باندې شوی کم چې زمونږ نسل کشي شوې ده په یو وخت کې کم چې زمونږ د ارمانونو جنازې په یو وخت کې وتې دي نو چې هغه شانتې په دې ملک کې بیا ونشي جشن ازادۍ مقرره جشن ازادۍ شپه ده جشن ازادي وایي څه ته دا ورځ موږ ولې لمانځو د څه لپاره یې لمانځو دا په دې شپه باندې الله تعالی په موږ باندې خصوصي یو انعام کړی چې د پاکستان په شکل کې یو ښایسته وطن دا موږ ته الله تعالی راکړی دی نو موږ له پکار دي چې په دې شپه باندې په دې موقع باندې د الله تعالی ډېر زیات شکریا ادا کړو کم خوب چې علامه اقبال صاحب لیدلی و او د کم خوب د تعبیر دپاره چې زمونږ لیډر زمونږ مشر قائد اعظم محمد علي جناح شپه ورځ محنت کو او د هغه خوب تعبیر ایستو دپاره هغه کم کوششونه کړي دي چونکې هغه خو په هغه ټایم کې په مقصد کې کامیاب شو مونږ ته یو ښایسته وطن راکړو خو د نن نه تقریبا 72 سال 73 سال مخکې یو قوم و هغه یو قوم یو ریاست غوښتو یو آزاد ریاست یې غوښتو خو نن 72 سال بعد دا ریاست یو آزاد قوم غواړي 72 سال مخکې قوم یو خو ریاست نه و نن ریاست شته خو په قوم کې اتحاد نشته
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पर